عبدالوهاب او ګلالۍ هغه جوړه ده چې دواړو یې کلونه په امنیتي ځواکونو کې د هیواد د دفاع لپاره دنده ترسره کړې او اوس له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. عبدالوهاب وایي چې له 32 کلونو راهیسې د پخواني حکومت د ملي اردو په لیکو کې د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې خدمت کړی او څو ځلې د جګړو پر مهال سخت ټپي شوی دی. هغه چې د تیر حکومت له سقوط وروسته د سلګونه زره نورو پوځیانو په څیر خپله دنده له لاسه ورکړې، اوس اړ دی څو د خپلې اته کسیزې کورنۍ د نفقې پیدا کولو په خاطر له سهار تر ماښامه ترکاري وپلوري. ما د وظیفې پر مهال خپل ملګري له لاسه ورکړل. ډېر ملګري مې ټپیان شول. زه په خپله په لوګر کې د دندې پر مهال سخت ټپي شوم. د ماین په چاودنه کې زما د پښې یوه برخه له منځه ولاړه. موږ ډېر زیار وګاله خو اوس څوک نشته چې زموږ ملاتړ وکړي. اجرا میکردم، ما تانکیست بودم دیگه، یعنی مرمی خوردیم، یعنی پای ما بیخی نیست، نشانتان میتونم بسته کوری پای ما نیست دیگه. به این خاک خود ما زیاد خدمت کردیم، خو کسی نیست که سر ما یک توجه کنه، کسی نیست که از ما یک پشتیبانی بگیره. ما 11 کاله د قاضیانو د ساتنې په قطاعاتو کې دنده ترسره کړه. په دې موده کې مې ډېرې ستونزې ولیدلې، خو تل مو مبارزه کوله. اوس ډېره ستونزمن حالت دی. میړه مې وزګار دی، زوی مې بېروزګاره دی. موږ ته د 5 میاشتو معاشونه نه دي راکړل سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې یو. دیگه ما را کارم ندارن که کدام کسب وظیفه بر ما بتن، جای دیگه خانما را نمیگیره. د پخوانی حکومت د پوځیانو داستانونه یوازې په همدوی نه خلاصه کیږي. 4 کلن شهاب او 9 میاشتنی سبحان الله هغه یتیم ماشومان دي چې 2 میاشتې وړاندې خپل پوځي پلار د کندهار په وروستیو جګړو کې له لاسه ورکړ. زما خاوند 8 کاله په پوځ کې خدمت وکړ، خو 4 میاشتې د وروستیو تحولاتو پر مهال په کندهار ولایت کې شهید سو. زه، زما بچیان او سپین ژیری خو سر مې پاته دی. اوس د نفقې د پیدا کولو څوک نه لرو. له دې سره هم مهاله داسې کسان هم شته چې له افغانستانه بهر د پوځي زده کړو لپاره استول شوي او لا هم د افغان پوځ په لیکو کې د خدمت انګیزه لري، خو وایي چې برخلیک یې ناڅرګند دی او هیواد ته د ستنېدو هیلې یې کمې شوي دي. موږ اوس له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ یو. نه پوهیږو چې زموږ راتلونکي او برخلیک به څه وي. فکر کوم په بحران کې یو. زما د نظامی زده کړو 4م کال دی. لا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکوم، خو راتلونکي ته اندېښمن یم. که په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته شي چې ټول قومونه پکې برخه ولري، نو آماده یو چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شو او خدمت وکړو. حکومت همه شمول با شرکت تمام اقوام اگر ایجاد شود، ما حاضر و آماده خدمت به وطن خود می باشیم. له بلې خوا د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې هڅه کوي نوې اردو جوړه کړي چې تشکیل او د افرادو د ټاکلو معیار یې صداقت او په فساد کې ښکیلتیا نه وي. د دغه وزارت ویان ټینګار کوي چې د دقیقو څېړنو پر بنسټ به پخواني پوځیان هم په پوځ کې شامل کړي. بزرگان امارت اسلامی افغانستان بر اساس نیازها تصمیم گرفتن که چقدر باشه این کمیت اردو چقدر باشه. وروسته تر هغې چې د اسلامي امارت مشران پرېکړه وکړي چې څومره اردو ولري، نو بیا به هغه کسان استخدام کړو چې په اسلامي امارت کې قرباني ورکړي دي، او همداشان هغه پخواني عسکر چې په فساد او ملی خیانت تورن نه وي، د اړتیا سره سم به هم وګمارو. تو این چیزا نباشن. 100% بعد از اینکه از اینها گرفته شد، از آنها نیز گرفته خواهد شد اگر شرایط ایجاب کرد. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو لخوا د نوي اردو له جوړېدو وروسته به د هغو شاوخوا 300,000 وسلوال پوځ سرنوشت څه وي چې په تیرو 20 کلونو کې د 3 میلیارده ډالرو په لګښت د افغانستان د دفاع لپاره چمتو کړی شوي وو. افغانستان کې چې څومره موږ قوي اردو ولرو او مجهز تعلیم یافته کسان ولرو، نو دا د افغانستان لپاره ډېر ښه او له پخواني کدرونه چې په هغوی باندې مصارف سوی ده، افغانان دي، وطن هېواد ته ژمن دي او دوی تعلیم لیدلی ده، نو دوی استفاده کول او لویه اردو قوي اردو درلودل
د افغانستان به په نړیواله کچه باندې همداسې یو قوي ارزښت ولري. د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تیر حکومت ملي اردو په 2002 میلادي کال کې د نظام ملي حاکمیت مقدساتو ځمکنۍ بشپړتیا اساسي قانون او معنوي ارزښتونو د دفاع په هدف رامنځته شوه. دغه وسلوال پوځ 300,000 پوځیان درلودل چې 195,000 سرتیري، بریدملان او افسران وو او د 7 قلو اردوګانو او 4 عملیاتي فرقو کې تنظیم شوي وو. خو د پخوانی حکومت له سقوط سره دا ټول وپاشل شول او دغه سرتیري تری تم شوي دي.